نن به موږ په دې لیکچر کې د ګرامر ډیر اهم پارت په پښتو کې زده کوو. هغه پارت کوم چې زیاتره استعمالیږي او په ډیلی روټین کې په ډیلی لایف کې استعمالیږي او زیاتره کسانو ته د په باره کې علم نه وي. که چېرته تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او خواهش هم وي چې انګلیش په پښتو کې زده کړئ، نو بیا تاسو 100% صحیح ځای ته راغلي وئ. په دې چینل باندې به تاسو انګلیش په پښتو کې ډېر په اسانه طریقې سره زده کوئ. په دې چینل باندې زیاتره کسانو ته ډېره فایده میلاو شوې ده او ډېره فایده د دې چینل نه حاصله کړې ده. او که تاسو هم غواړئ چې ځان کامیاب کړئ په خپل ژوند کې، په خپل انګلیش کې یو انقلابي تبدیلي راولئ، چینجز پکې راولئ، نو بیا دا چینل لازمي ورسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تر اخره نن موږ په دې لیکچر کې د سبجیکټ په حواله سره او د سبجیکټ د ټایپس د حواله سره بحث کوو او دغه به په پښتو کې زده کوو. د سبجیکټ زموږ سره 3 ټایپس دي: سمپل سبجیکټ، کمپلیټ سبجیکټ او کمپاوند سبجیکټ. دا به په پوره ډیټیل سره ان شاء الله په دې ویډیو کې نن زده کوو. نو اول د ټول نه مخکې راځو د سبجیکټ طرف ته او سبجیکټ باندې ځان پوهه کوو. نو بیا به موږ ته د دې ټایپس ډېر اسان شي او ډېره په اسانه سره به موږ زده کړو. سبجیکټ که چېرته موږ دا راوالو او دا موږ په ګرامر کې د دې مینینګ وګورو، نو سبجیکټ هر یو هغه کس، هر یو هغه چیز ته وایي کوم چې په سنټنس کې یو کار کوي. یعنی که په اسانه درته ووایم، یو کارکوونکي ته په یو سنټنس کې، په یوه جمله کې هغه ته ویلی شي سبجیکټ. لکه فور ایگزامپل، he is playing cricket. هغه کرکټ میچ کوي، هغه لګیا دی د کرکټ میچ کوي. نو دلته په پیله سټارټ کې راغلی دی he. دا کومه خبره چې ما کړې، ما د چا د باره کې کړې ده؟ دا ما د he په باره کې کړې ده، هغه په باره کې مې کړې. نو دلته په دې سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ راغلی he. he زموږ سره سبجیکټ دی چې he دا کار کوي، کارکوونکی زموږ سره په سنټنس کې، دا کرکټ کوونکی زموږ سره په سنټنس کې he دی. او په سنټنس کې کارکوونکي ته دا کار چې څوک کوي دغه ته ویلی شي سبجیکټ. راځئ یو بل اگزامپل ته هم ګورو. I'm going to Canada. زه کینیډا ته ځم، زه کینیډا ته روان یم. I'm going to Canada. دلته ما خبره کړې چې زه کینیډا ته ځم. دا خبره چا کړې؟ دا ما کړې. نو دا کارکوونکی کې څوک دی؟ نو کارکوونکی ډیفینیټلی زه یم. چې زه کارکوونکی یم، نو زه په دې سنټنس کې، په دې جمله کې ایز ا سبجیکټ کار کوم. یعنی زه یو سبجیکټ یم په دې سنټنس کې، په دې جمله کې. اسلم and Ali are going to school. اسلم او علي سکول ته روان دي، سکول ته ځي. دلته زموږ سره په دې سنټنس کې سبجیکټ راغلی اسلم او علي. دا دواړه زموږ سره یو سبجیکټ حسابیږي. اسلم او علي دا کار کوي، دا تګ کوي، دا تلل کوي، دا اسلم او علي کوي. نو دا زموږ سره سبجیکټ دی. علي is the eating an apple. علي یو څه خوري، یوه مڼه خوري. نو دلته سبجیکټ دا زموږ سره علي دی. علي زموږ سره سبجیکټ ولې دی؟ علي زموږ سره سبجیکټ ځکه دی چې دا په دې سنټنس کې راغلی او په دې سنټنس کې کارکوونکی علي دی. نو دغې د وجې نه علي زموږ سره یو سبجیکټ دی. نو امید کوم چې تاسو به په سبجیکټ باندې پوه شوي وئ. سبجیکټ څه ته وایي؟ سبجیکټ هر هغه چیز کوم چې په سنټنس کې، په جمله کې کار کوي. یعنی کارکوونکي ته په جمله کې، په سنټنس کې ویلی شي سبجیکټ. کوم تاسو په سبجیکټ باندې ډېر په اسانه سره پوه شوي وئ. او اوس راځئ د دې سبجیکټ ټایپس ته ګورو او دا ښه په ډیټیل سره A to Z زده کوو. نو دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې سبجیکټ زموږ سره 3 ټایپس دي. د سبجیکټ زموږ سره 2 ټایپس دي، د سبجیکټ زموږ سره 3 ټایپس دي. نمبر 1 دی سمپل سبجیکټ، په سیکنډ نمبر دی کمپلیټ سبجیکټ او په تھرډ نمبر دی کمپاوند سبجیکټ. دا اوس څه ته وایي؟ په دې باندې ځان پوهه کوو ون بای ون. نو سمپل سبجیکټ دا هغه سبجیکټ ته ویلی شي په کوم کې چې زموږ سره یو سبجیکټ راغلی وي. سمپل سبجیکټ هغه سبجیکټ په کوم کې چې د یو لفظ والا سبجیکټ راغلی وي، دغه ته ویلی شي سمپل سبجیکټ. یو اگزامپل ته ګورو. د دې اگزامپل سره تاسو ډېره په اسانه سره پوه شئ چې سمپل سبجیکټ څه ته وایي. فور ایگزامپل، I'm a teacher. زه یو ټیچر یم.
I'm a teacher. زه یو ټیچر یم، زه یو استاد یم. نو دلته که تاسو وګورئ نو په دې سر کې په دې سټارټ کې لږ مخکې موږ زده کړو دا زموږ سره سبجیکټ راغلی. کارکوونکی زه یم، زه یو ټیچر یم نو زه یو سبجیکټ یم. نو دلته راغلی صرف آی او آی زموږ سره سبجیکټ دی، یعنی آی کارکوونکی دی. نو دا زموږ سره په یو لفظ باندې مشتمل دی، نو لہذا دا زموږ سره دی سمپل سبجیکټ. کله چې زموږ سره یو سبجیکټ په یو لفظ باندې مشتمل وي نو دغه ته به ویلی شي سمپل سبجیکټ. فور ایگزامپل he goes to school، هغه سکول ته ځي. نو دلته که موږ وګورو په دې سر په دې سټارټ کې زموږ سره کارکوونکی څوک دی؟ کارکوونکی زموږ سره هی دی. نو هی دا زموږ سره سبجیکټ دی، دا د سبجیکټ کم ټایپ دی؟ نو دا زموږ سره د سبجیکټ دی سمپل سبجیکټ ټایپ. دا زموږ سره سمپل سبجیکټ ولې دی؟ دا ځکه دی چې په دې کې زموږ سره سبجیکټ راغلی دی، هغه په یو لفظ باندې مشتمل دی، نو دغه د وجې نه دې ته ویلی شي سمپل سبجیکټ. یو بل اگزامپل ته ګورو او نور هم ښه په ډیټیل سره زده کوو چې تاسو ته دا لږ نور هم اسان شي. we are going، موږ روان یو. کله چې ته وایې چې موږ روان یو بیا به ته وایې we are going، موږ روان یو. نو دلته دا کارکوونکي څوک دي؟ کارکوونکي موږ یو، نو لہذا موږ په دې کې سبجیکټ یو. خو دا سبجیکټ زموږ سره په یو لفظ باندې مشتمل دی وي او دې ته ویلی شي سمپل سبجیکټ. زما امید دی چې تاسو به د سبجیکټ په اولني ټایپ باندې پوه شوي وئ. سمپل سبجیکټ څه ته وایي؟ هغه سبجیکټ کوم چې په یو لفظ باندې مشتمل وي. تاسو په اگزامپلو کې وګورئ نو دغه ته ویلی شي سمپل سبجیکټ. دا نور زده کوو، کله چې تاسو دا دوه نور زده کوئ نو بیا به تاسو د خپله دا په ډېر اسانه سره په دې باندې پوه شئ. خو دې لپاره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دې هر څه نه خبر شئ او په دې باندې ډېر په اسانه سره پوه شئ. نمبر سیکنډ، په دویم نمبر زموږ سره دی کمپلیټ سبجیکټ. کمپلیټ سبجیکټ څه ته ویلی شي؟ کمپلیټ سبجیکټ دا زموږ سره د سبجیکټ دا ټایپ دی. دا زموږ سره د سبجیکټ هغه ټایپ دی کوم کې چې یو سمپل سبجیکټ دی. یو پکې سمپل سبجیکټ وي کوم چې موږ مخکې زده کوو او پلس پکې موډیفایر وي. په کمپلیټ سبجیکټ کې زموږ سره یو سمپل سبجیکټ وي او یو پکې موډیفایر وي، نو دغه ته ویلی شي کمپلیټ سبجیکټ. کنفیوز کیږئ به نه، موږ به انشاءالله تاسو ته دا په ډېر اسانه سره زده کوو ځکه چې په دې باندې موږ پوره محنت او خواري کړې ده. فار ایگزامپل The white cat is so beautiful، دغه سپین پیشو ډېر ښایسته دی، دغه سپین کیټ. نو دلته زموږ سره سبجیکټ راغلی the white cat. The white cat دا زموږ سره سبجیکټ دی. په دې کې زموږ سره کیټ دا زموږ سره سمپل سبجیکټ دی او وایټ دا وایټ راغلی دی، دا کیټ زموږ سره موډیفاید کوي، نو دغه ته ویلی شي موډیفایر. موډیفایر څه ته وایي؟ موډیفایر ایجیکټیو او ایډورب ته موډیفایر ویلی شي. کله چې زموږ سره ایډورب یا ایجیکټیو راشي نو دغه ته موډیفایر ویلی شي. نو دلته وایټ راغلی، دا وایټ زموږ سره دا کیټ موډیفاید کوي، نو دا زموږ سره یو سمپل سبجیکټ دی بل موډیفاید دی، نو لہذا دې ته موږ ویلی شو کمپلیټ سبجیکټ. نو یو ځل بیا کمپلیټ سبجیکټ څه ته ویلی شي؟ کمپلیټ سبجیکټ هغه سبجیکټ په کوم کې چې یو سمپل سبجیکټ وي او پلس موډیفایر وي، نو دغه ته ویلی شي کمپلیټ سبجیکټ. نو امید کوم تاسو په کمپلیټ سبجیکټ باندې هم پوه شوي وئ. کمپلیټ سبجیکټ هغه سبجیکټ په کوم کې چې یو سمپل سبجیکټ وي او بل پکې موډیفایر وي، نو دغه ته ویلی شي کمپلیټ سبجیکټ. اوس راځئ په دریم نمبر زموږ سره کمپاوند سبجیکټ دی، دغه هم زده کوو. نمبر تھرډ زموږ سره کمپاوند سبجیکټ. دا څه ته ویلی شي؟ کمپاوند سبجیکټ دا د سبجیکټ هغه ټایپ دی په کوم کې چې سمپل سبجیکټ او پلس سمپل سبجیکټ راشي، نو دغه ته ویلی شي کمپاوند سبجیکټ. یعنی دوه یا د دوو نه سوا سمپل سبجیکټ پکې راشي زموږ سره په یو سنټنس کې، نو دغه ته ویلی شي کمپاوند سبجیکټ. هغه سبجیکټ کوم چې په دوه یا د دوو نه سوا سمپل سبجیکټ باندې مشتمل وي، نو دغه ته ویلی شي کمپاوند سبجیکټ. فار ایگزامپل Umar and Hamid are my brothers. عمر او حمید زما ورونه دي. نو دلته زموږ سره په سټارټ کې راغلی عمر and حمید. عمر and حمید دا زموږ سره سبجیکټ دی او دا زموږ سره سمپل سبجیکټ دوه راغلي دي، یعنی عمر او حمید دا زموږ سره دوه سمپل سبجیکټ دي او په این په مدد سره دواړه رایوځای شوي دي،
نو لہٰذا دې ته موږ ویلی شو کمپاوند سبجیکټ. کمپاوند سبجیکټ ورته ځکه وایو چې زموږ سره کله دوه یا د دوه نه سیوا سمپل سبجیکټ راشي نو دغه ته ویلی شي کمپاوند سبجیکټ. نو دلته زموږ سره حمید او عمر دا زموږ سره کمپاوند سبجیکټ کې راځي. دا زموږ سره دوه سمپل سبجیکټ دي. بل اگزامپل America and China are powerful state. امریکا او چاینا دا پاورفول سټیټ دي. نو امریکا او چاینا نو دا زموږ سره دوه سبجیکټ راغلي دي، دوه سمپل سبجیکټ. نو دې ته ویلی شي کمپاوند سبجیکټ. نو امید کوم تاسو په کمپاوند سبجیکټ باندې هم پوه شوي. هغه سبجیکټ په کم کې چې دوه سمپل یا د دوه نه سیوا سمپل سبجیکټ راشي نو دغه ته ویلی شي کمپاوند سبجیکټ. نو امید کوم تاسو په دې باندې پوه شوي. اوس راځئ یو کویک ریویژن ته ګورو چې موږ څه زده کړه. دا بیرته ریپیټ کوو چې ستاسو نور هم یاد شي. اول موږ زده کوو سبجیکټ. سبجیکټ څه ته وایي؟ سبجیکټ هر هغه کس کوم چې په یو سنټنس کې کار کوي، کارکوونکي ته په یو سنټنس کې، په یوه جمله کې، په یوه فرقه کې دغه ته ویلی شي سبجیکټ. بیا موږ وویل چې سبجیکټ زموږ سره 3 ټایپس دي: سمپل سبجیکټ، کمپلیټ سبجیکټ and compound subject. سمپل سبجیکټ دا هغه سبجیکټ دی کوم چې په یو لفظ باندې مشتمل وي، دغه ته ویلی شي سمپل سبجیکټ. کمپلیټ سبجیکټ دا هغه سبجیکټ دی کوم چې په سمپل سبجیکټ او په موډیفایر باندې مشتمل وي. موډیفایر یا ایډورب وي او یا ایجکټیو وي. او بیا په آخره کې موږ زده کوو کمپاوند سبجیکټ. دا هغه سبجیکټ دی کوم چې په دوه یا د دوه نه سیوا سمپل سبجیکټ باندې مشتمل وي نو دغه ته ویلی شي کمپاوند. کوم تاسو به دا ویډیو تر اخره پورې کتلي وي او تاسو به د دې نه ډېر هر څه زده کړي وي. که چېرته تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ نو بیا دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ. ځکه که تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ نو د دې فایده به تاسو ته دا وي چې کله هم موږ یوه ویډیو اپلوډ کوو نو د هغې نوټیفیکیشن به اول تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو هغه ویډیو به اول تاسو ته درځي نو هغې نه به تاسو ډېره فایده اخلئ.